الله وبعد. من الله بتوفيق سرا سورة هود کی یولسم آیت پوری خبر ختم شیو او پدی سورت کی او پدی آخرینی آیتونو کی اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تسلی ورکوله او دا چی دا مشرکانو پا خبرو باندی او پا اعتراضاتو باندی ځان مخه په کوه او نه به د دین دا دعوت کمزوری کې بلکې ته به ښه زور ورکړي. اوس الله رب العزت خپل پیغمبر ته دا وایي چې دا کوم حکم چې تا ته شوی دی، کوم دین چې تا ته بیان شوی دی، په دې باندې ښه مضبوط اوسه. چې دوی څومره تا تنګوي، څومره کوشش کوي چې ته کمزوری شي، چې ستا هغه جذبه، ستا هغه صبر هغه ښه ډېر شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت. نکلک شپ دین لکه څنګه چې حکم شوی دی تا ته، او دا حکم موږ ټولو ته دی، یوازې رسول وسلم ته نه دی. په دین باندې داسې مضبوط پاتې کېدل لکه څنګه چې الله ویلي دي، او ورسره دا یاده کوي دینداري وقتي طور کول ډېر اسان کار دی. لکه اوس لږ ساعت لا تلاوت کول دا ډېر اسان کار دی دې مازدیګري کې، خو دې باندې مضبوط پاتې کېده د همیشه دپاره دا ډېر ګران کار دی. نو دلته الله وایي چې ته په دې دین باندې کلک شه. ومن تاب معک، او هغه څوک چې توبې ویستې د تا سره، ولا تطغوا، د حد نه مه تېرېږئ. دا نصیحتونه یې د الله. انه بما تعملون بصیر، یقینا هغه په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، او مه مایله کېږئ هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی. دا اوس الله رب العزت مسلمانانو ته بل نصیحت کوي، ورته وایي چې د ظالمانو او مشرکانو طرف ته به نه مایله کېږي. هغوی ته مایله کېدل څه دي؟ د هغوی سره دوستي کول ولې نه وایي؟ د هغوی سره دوستي کول په دې کار څه دنده ده؟ د هغوی سره چې دوستي وکړه، د هغوی تابعداري کې، د هغوی خبره مني، د هغوی طریقه خپلې، دا ټولې پکې دننه رالي. او بله دا چې الله وایي چې په دې دین کلک شه. دا په دین باندې کلکوالی د انسان هله خرابېږي چې کله دی د بېدینو خلکو سره ملګری شي او د بېدینو طرف ته مایله شي. ځکه الله وایي چې د ظالمانو نه به ځان لرې ساتئ. فتمسکم النار، نو وبرسي تاسو ته اور. که دې خبره باندې عمل ونه کړو او د ظالمانو ملګري شوي، نو اور به درته ورسي. وما لکم من دون الله من اولیاء، او نشتی تاسو لره سوا د الله نه څوک دوستان. ثم لا تنصرون، بیا به مرسته نه کېږي تاسو سره. بله خبره چې په دین باندې مضبوط پاتې کېدو کې ستا مرسته کوي، هغه د منځه پابندي ده. واقم الصلاة طرفي النهار، او پابندي کوه د منځه په دواړو طرفونو د ورځې کې. وزلفا من اللیل، او په اولنو وختونو کې د شپې نه، یا په نږدې وختونو کې د شپې نه. علما وایي دې کې د منځه دا ټیمونه هم رالو، که سړی تفصیل له پکې لاړ شي که نه. لکه اوس الله وایي چې د ورځې چې کوم دا طرفونه دي یا بعض وختونه یې به یې کې لمونځ کوه. نو د ورځې لمونځونه، د سهار لمونځ پکې راغی، د ماسپښین پکې راغی، مازدیګر پکې راغی، د شپې کې ماښام راغی، ماسخوتن راغی، ټول لمونځونه پکې داخل دي. الغرض مقصد دا دی چې لمونځ کوه د ورځې په څه برخه کې، د شپې په بعضو برخو کې. ان الحسنات یذهبن السیئات، یقینا نیک عملونه بوزي بدو اعمالو لره. معنی دا چې په نیکیانو سره الله رب العزت بدیانې ختموي. او د دې په شان نزول کې یو قصه ذکر کېږي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم ده او په نورو کتابونو کې هم ده، چې یو کس د رسول الله وسلم خواله راغی، وی یا رسول الله زه د یو زنانه سره ملاو شو. بعضو روایتونو کې دا قصه دې تفصیل سره راځي، داسې سامان خرڅو، دا زنانه راله ده نه سامان اخیستو. نو ما هغې سره هر څه وکړو سوای د زنا نه، سوای د جماع نه، په ما حد قایم کړه. رسول وسلم غلی شو. غلی په دې شو چې لا د اوسه پورې رسول وسلم ته د دې عمل حد نه دی ښوی شوی. صحیح د زنا حد شتي،
واده شوی دی نه دی واده شوی د غلا حد شي د بل شي د بل شي خو د دې لا حد نه دی بیان شوی په شریعت کې او رسول صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نشي کولی د ځان نه مسله بیان الغرض د انتظار کوو څو پیرې راپاڅېد یا رسول الله په ما حد قایم کړه د هغه ایمان او تقوا وه ګناه ګوره د هر چا نه کېږي په ګناه پسې بیا څه حالات دي اوس فرق دې ځای کې راځي د تقوادار او د بېدینه انسان یو د تقوادار نه ګناه چېرته شاذ و نادر کېږي دا د ژوند همیشه طریقه نه وي بل چې وشي دومره خفه چې مسجد نبوي کې انتظار کوي چې په ما دې حد قایم کړي او دې حد څه ته وایي رجم دې کړي یعنې ما دې مړ کړي ما دې مړ کړي خو چې الله ماته دا ګناه معاف کړي رسول صلی الله علیه وسلم ته څه کړي یا رسول الله ما د جما نه لور څه کړي نه غاړه مې ورسره ملو کړې ده ښکلې کړې مې ده لاس مې ورسره لګولی خو جما مې نه ده کړې رب العالمین ایتونه راولېږل چې دا مونځ اودس کوئ د ورځې د شپې څنګه چې په تاسو مقرر دی د دې سره به الله رب العزت ستاسو د ګناهونه ورېږي نو رسول صلی الله علیه وسلم مانځه نه بعد وایي چې شو هغه کس هغه وایي زه یم یا رسول الله حد قایم هغه بیا هم دې ته انتظار کوو چې په ما به حد قایم وایي تا اوس موږ سره دا مونځ وکړو که هغه او یا رسول الله وایي په دې الله دا ګناه رېږي معنی دا ګناه هغه مرتبه کې نه ده چې حد پرې دی توبه به وباسي او څه به وکړي نیک عمل به کوي یعنې بیا به داسې ګناهونو ته نه راواپس کېږي دا مطلب دی الله به ستا ګناه وبخي نو هغه ډېر خوشحاله شو یا رسول الله دا خاص زما سره دا الله رعایت وکړو که نه ټول امت دپاره وي نه ټول امت دپاره دی ټول امت دپاره دا مسله ده چې دوی ګناهونه وکړي او په ګناهونو پسې نیکیانې کوي نو الله به ورته دغه ګناهونه معاف کړي ذلك ذکرى للذاکرین دا نصیحت دی دپاره د نصیحت اخیستونکو هر چا دپاره نه دی واصبر او صبر کوه ځای په ځای کې ستاسو خیال دې صورت کې رسول صلی الله علیه وسلم ته د صبر ویلی کېږي اما تاسو ته وایي که نه چې تری مړ شوی بیبي هم وفات شوې وه او قریشو تنګول ډېر زیات کړي نو ځکه ورته الله دا صورتونه راولېږل او ورته وایي صبر کوه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يقينا الله نزع كي أجر دنيك عمل كونكو فلولا كان من القرون من قبلكم بس ولي نو داغ قوموننا چه مخي استاسنا أولو بقية پوه أو فكر ولا خلق ينهون عن الفساد في الأرض چه منع كولي دا گناونو نپز مكا كي الله رب العزت گيله كي دا پوخانو قوموننا لیکن نږدې د قومونو تذکره وشو که د پوخانو الله وایي په دې پوخانو کې د عقل خاوندان نه اولو بقیه معنی دا د سوچ او فکر والا پکې نه چې دوی څه چل کړی وی دې آیت کې څه دي وایي چې دا خلک یې د فساد نه منې کړی وی ځکه زه تاسو بار به وایم چې کله زه تپوس وکړم دې آیت ته یو نظر ګورئ جواب پکې چې دا خلک یې د فساد نه منع کړی دلته فایده راووته چې څوک کوم خلک د فساد نه منع کوي او د فحاشۍ او د خباثتونو نه دا د عقل او د سوچ او د فکر خاوند دی د عقل خاوند دی عقل خاوند داسې دی چې یو خو ته په خپله پته لګېدلی چې دا کار غلط دی نو خو عقل دی دویم د عقل خاوند دا دی چې بیا د خپل ورور دپاره د خپل ملګري معاشرې او قوم دپاره دا نه خوښوي چې دوی دې په دې تاوان کې پرېوځي نو دا هوښیارتوب دی الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر لږ کسان د هغه خلکو نه چې بچ کړل موږ د هغوی نه دا کار کړی دی پخوانو خو لږو کړی او دا یاد ساتي دا په هر زمانه کې لږ دي دا په هر زمانه کې لږ دي زموږ په دې زمانه کې هم لږ دي تا ته چې د خیر خبره ښیي ډېر دي که لږ دي ما ورته به خپله خبره والو نورو خلکو ته نه ګور ما ورته ته چې د خیر خبره څوک ښیي دا لږ دي که ډېر لږ دي او زما او ستا د ورانولو کوشش چې کوم روان دی که هغه په هره طریقې هغه ډېر دي نو په دې بېشماره مخلوق کې یو کس نیم به تا ته ښه خبره ښیي تا ته به وایي داسې مه کوه داسې کوه دا د جهنم لار ده دا جنت لار او تعجب به په دې وکړي چې په دې دومره بېشماره خلکو کې دا یو څو کسان چې ما او تا ته نیغه لار ښیي زموږ د هغوی سره نه لګي دا عجیبه ده ځکه وختي ما تاسو ته وایي چې دا لار ډېره ګرانه ده نوح علیه السلام پرې 950 کاله تېر کړي دي دا خو دا خلک ظاهره کې چې ویني یاره مزې دي مزې نوح علیه السلام ته وګوره 950 کاله هغه قوم ته د جنت لاره خو
او د قوم د چا سره نه لګېده؟ دقه نوح علیه السلام سره نه لګېده. څومره بدبخت. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، او روان شو هغه کسان چې ظلم یې کړی و په هغه نعمتونو پسې چې مسکړی شوي وو په هغې کې. څنګه مسکړی شوي؟ یعنې دوی ور روان شو په خواهشاتو پسې. الله وله نعمتونه ډېر ورکړي وو که نه؟ او دا د الله د رانیویو طریقه ده. مخکې دا خبره څو ځایونو کې ذکر شو. الله وله نعمتونه ډېر ورکړي نو دوی تابعداري شروع کړه د خواهشاتو. وكانوا مجرمين، وهغوی مجرمان. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، او نه دی رب ستا چې تباه کي کلو والا په وجه د ظلم د هغوی. یا ترجمه به دې سي او نه دی رب ستا چې تباه کي کلو والا په ظلم سره، یعنی الله ظلم نه کوي. واهلها مصلحون، او اوسیدونکي د هغې اصلاح کوونکي. د دې تفسیر دوه طریقو سره دی. زه ته مختصر تاسو پوه شئ. یو مطلب دا دی چې نه دی ستا رب چې تباه کي یو کلی په ظلم سره، د واضح ده، یعنی الله چا سره ظلم نه کوي. او هغه کلي والا څنګه دي؟ اصلاح کوونکي دي. نو چې اصلاح کوونکي دي او الله یې تباه کوي، نو دا خو بیا والعیاذ بالله الله ظلم وکړو. یو دا واضح دی. بل دا دی وایي نه دی رب ستا چې تباه کي کلي والا په وجې د ظلم د هغوی. د ظلم نه مراد دلته شرک دی. یعنی کله چې یو قوم کې شرک وي، اوس ګوره شرک څومره لویه ګناه ده. او په دې واهلها مصلحون، او په دې کلي کې څه کسان شته چې اصلاح کوي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. نو الله وایي زه دا کلي ټول نه تباه کوم، په یو ځای عذاب الله نه راولي اگر که دې کلي کې شرک دی. خیال م دی؟ دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر څومره لوی عمل دی چې د یو څو کسانو د لاسه ټول کلی د عذاب نه بچ شو. نو دې نه په خپله دا فایده راووته، او چې ټول خلک غلي شي، نه څوک چاته د ښه وي او نه څوک د بد نه منع کول کوي، نو ټول کلی به تباه کېږي. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحده، او که غوښتی رب ستا خامخا ګرځولي به یې خلک یوه ډله. الله داسې هم کولی شو چې د آدم علیه السلام نه واله اخرني کسه پورې ټول یو امت وې، کافر پکې نه وې، ټول مسلمانان وې. هنا د الله امتحان دی. نو اختلاف به وي، خلک را جمع کېدی نه شي. ولا یزالون مختلفین، او همیشه به وي دوی په اختلاف او همیشه به وي دوی اختلاف کوونکي. یعنی اختلاف به همیشه وي. دا خبره د چا ده؟ د الله ده. الا من رحم ربک، مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه رب ستا. څه مطلب دی؟ هغه د اختلاف نه بچ شي. نو دوه خبرې زموږ مخې له رالي. اختلاف به وي، دا فیصله د الله ده. دویمه بیا په چا چې الله رحم کړي هغه به د اختلاف نه بچ شي. ولې؟ د الله رحم څه دی؟ نه د الله رحم څه دی؟ پوه شوم چې اختلاف به نه کوي، خو د الله پې څه رحم کړی دی اختلاف نه کوي؟ قرآن او د حدیث هدایت یې ورته نصیب کړی دی. دا مطلب دی. نو دې کې رد شو په هغه خلکو کوم چې وایي چې اختلاف د امت رحمت دی. الله خو وایي چې د اختلاف نه به بچ کېږي هغه څوک چې د الله په رحمت کې. نو اختلاف امتحان دی، عذاب دی، سزام ده په بعضو حالاتو کې. او اتفاق رحمت ته الله دې موږ ټولو کې اتفاق راولي. او الله یې د مسلمانانو د زړونه داسې کړي لکه د یو انسان زړه. په دې باندې ما څو پیرې رد کړی، خو ته نه وې راغلی. که داسې نه ده؟ او که نه، بعض خبرې موږ دومره بیان کړي چې سم سرمن هم ترې اړولي، خصوصا دا خبره، ځکه چې دې ته ضرورت ډېر راځي. د دې وضاحت مخکې شوی چې دا روایت منګړت روایت دی. ولذلك خلقهم، او د دې دپاره پیدا کړي دي. د څه دپاره؟ نه، بندګي تذکره خو دلته نشته. د اختلاف دپاره پیدا کړي. دا ښکلی جواب دی. د خپل جواب نه خو دې خوا نه شي. زه د یو نیم ملګري نه تپوس کوم، هغه بیا خپل جواب پرېږدي. که وضاحت یې نشي کولی څه خبر نه، خو دا جواب یو دی چې الله پیدا کړي دی اختلاف لدي. یعنی الله غوښتلی دی چې دنیا کې به اختلاف وي، امتحان دی. دویم جواب یې څوک راکولی شي؟
ولذلك خلقه او الله پیدا کړی د خپل رحمت دپاره دي الا من رحم ربک نه راغلی الله پیدا کړی دا مخلوق دې دپاره چې رحم پې وکړي او دواړه خبرې مناسب دي وتمت کلمت ربک او پوره شوې ده فیصله د رب ستا لأملأن جهنم چې خامخا ډکوم به جهنم من الجنة والناس اجمعین د پیریانو او انسانانو ټولو نه دا الله فیصله ده الله فیصله دي سره چې الله ته پته ده د څه چې هر څوک به زما نه مني الله ته مخکې نه پته لګه نو چې الله ته پته ده چې هر څوک به نه مني نو الله فیصله وکړه چې جهنم ته به پیریانو کې هم ځي او په انسانانو کې به هم ځي اوس ګوره د صورت په آخره کې الله پیغمبر ته وایي چې دا ولې ما ته د انبیاو قصې ذکر کړې وکلا نقص علیک من انباء الرسل او ټول بیانو موږ په تا باندې د خبرونو د رسولانو نه ما نثبت به فؤادک هغه چې مضبوطه و په هغې سره زړه ستا دا کومې قصې چې ته ذکر کوو نو هغه قصې ته ذکر کوو چې په هغې سره ستا زړه مضبوط شي یوه فایده وجاءک فی هذه الحق او درغلی دی تا ته په دې قصو کې حق دا حق او یقیني خبرې دي نو یو خو درته حق در ورسېدو علم دې زیات شو بل دا چې زړه دې څه شو زړه دې مضبوط شو صبر به د پکې راشي ځکه چې تا ته پته ولګېدې چې ستا په روڼو هم داسې سختې راغلي او دلته الله وایي چې دا قصې ګورې حقې دي ښه دې کې شک به نه کوئ الله وایي وموعظه او نصیحت دی وذکرى او یادداشت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو دا قصې هسې نه بیانېږي قصې د څه دپاره دي عبرت نصیحت او چې ایمان ورسره ډېر شي ځکه په دې پسې قصه د یوسف علیه السلام راځي ښه اوږده وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مکانتکم او ووایه هغه کسانو ته چې ایمان نه راوړي عمل کوي په خپلې طریقې سره انا عاملون یقینا موږ هم عمل کوونکي یو یعنې موږ په خپله طریقه عمل کوو بار بار داسې ایتونه تېر شوي دي هر وخت به وضاحت ته ضرورت نه وي وانتظروا انتظار کوئ انتظار د څه کوئ د عذاب د الله نه منئ کنه چې نه منې الله دې پیغمبر ته وایي زړه پرې مه دغ کوه ځان د مرۍ نه مه نیسه را به شي سورة الکهف کې ته الله وایي ځان به مړ کړې پیغمبر ته دومره سوچونه کوي صفا ورته ووایه وایه ستاسو خپله لار زما خپله لار تاسو هم انتظار کوئ زه هم انتظار کوم پته به ولګي ما پرون تاسو ته ووایي په دې کې مقصد دی چې دا کس دی خپل عمل ته متوجه شي چې ته م انتظار کوو زه م انتظار کوم ښه نو هغه به وایي چې انتظار خو کومه خو چې زما د عمل دی څنګه ډډه خو موږ ولګوله چې عذاب به یا په تا راځي یا په ما خو کوس په ما راشي نو انسان ځان ته متوجه شي انا منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکي یو ولله غیب السماوات والارض او خاص الله لره علم د غیبو د اسمانونو او د ځمکې دی والیه یرجع الامر کله او خاص هغه ته ورګرځولی کېږي کارونه ټول الله سره علم د غیبو دی کله به عذاب راځي کله به قیامت هر څه ورته پته او خبره واپس کېږي هم ټوله دغه الله ته نو یره پکې هم ده د نافرمانو دپاره امید دی د دیندارو خلکو دپاره فعبده نو بندګي کوه د هغه دا هر څه د الله په اختیار کې دي پیغمبر ته صرف د هغه بندګي کوه پرېږده دا خلک وتوکل علیه ځان وسپاره په هغه باندې وما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا ناخبره د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ الله رب العزت ته دې هر څه پته دی چې دا مشرکان تا ته څه وایي څه نه وایي دې ټولو خبرو به الله رب العزت د دوی سره حساب کوي د صورت په اوله کې که ستاسو خیالي څه بحث ته څه مبارکې روان دا صورت به خیر دی لږ روانه نه وي الف لام را کتاب احکم دا څه باره کې خبره قرآن باره کې صورت په آخره کې هم د قرآن مسله روانه ده څنګه چې اول سر دی دقه شان اخري برخه ده یو سړی وایي چې قرآن اخره کې کوم ځای کې بیان شوی دی نو دا دی نه وکلا نقص علیک من انباء الرسل دا کومې قصې چې الله وایي موږ تا ته بیانو او په دې کې حق دی او دا نصیحت دی خو دا خبره هم د قرآن روانه ده
د دې نه بعد دی سورة یوسف. سورة یوسف مکی سورت دی، 111 آیتونه دي. مصحف په ترتیب سره 12 دی، د نازلېدو په اعتبار سره 53 دی. 53 سورت دی، 53 نمبر، او نازل شوی دی په سورت هود پسې وروسته. دا مطلب سره 3 سورتونه په ترتیب دي، یونس، هود، یوسف. او د سورة الحجر نه مخکې نازل شوی دی. په دې کې د یوسف علیه السلام قصه د تفصیلي، ځکه دې سورت نوم دی یوسف. یوسف هغه یوسف چې هغه زوی د یعقوب و، زوی د اسحاق و، زوی د ابراهیم علیه السلام. او د یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام څو زامنو؟ چا پکې څه بل نوم وي، زما دا نوي جوابونه خوښي. 12 وي. په دې 12 کې 2 خپل ورونه وو، لکه مور او پلار کې شریکو، یوسف او بنیامین. وی د دوی د مور نوم راحیل، الله اعلم تاریخ کې دې سره شي. بیا دوی کې روبیل، شمعون، لاوا، یهوذا، یساکر 5 او زبولون 6. دا د یو مور نه. او بیا دان او نفتالی وی دا د بل مور نو. او جاد او اشیر دا د بل مور نو. نو دیسی شو د یعقوب علیه السلام سو بیبیانی؟ 4 بیبیانی. او یوسف علیه السلام سره چې کومه دا ابتلا او امتحان په هغه باندې راغلی، هغه به تاسو وامورئ. هغه د دې دلاسه و چې دا پلار په هغه باندې ډېر زیات مین و، یعقوب علیه السلام. د هغې وجه دا و چې هغه په ده کې د اول نه څه کمالات هغه لیدلي وو، هوښیارتوب یې پکې لیدلی و. نو ځکه د هغه د خپل بچي ته اندازه وه، هغه ته اندازه وه چې زما د بچي نه به الله لوی سړی جوړي. د دې د لاسه ورسره محبت، او د دې د لاسه ورسره محبت و چې هغه کشران یوسف او بیا بنیامین، دا ټول نه کشران. او د پلار اکثر چې دی، بلکې د مور پلار اکثر د مشر بچی سره ډېر محبتي او د کشر سره ډېر محبتي. دې مطلب دی چې نورو سره نه، خو لکه اکثر دي دوی سره ډېر محبتي. مشر دی چې مشر هغه سفر شروع شوی اوله کې، نو ځکه ورسره محبت. دا دی چې کشران دوی نه بعد بچي نه شي، الله ورله نه ورکړي، نو بس دغه سره بیا ډېره مینه کوي. عجیبه دا ده، دا قصه په هغه وخت کې الله راولېږله چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وفات شوې وه، او ابو طالب مړ شو، ترې وفات شو، او څه غم کې. الله رب العزت دا قصه راولېږله چې غم مه کوه، الله به دا ورځې بدلې کړي. لکه څنګه چې بدلې کړې ورځې په یوسف علیه السلام باندې، د کوهي نه کوم ځای ته ورسېد، الله به ستا دا ورځې هم بدلې کړي. او د دې واقع د دې صورت موضوع هم دقه ده چې امتحانونه به راځي، صبر به کې، د هغې نه بعد بیا الله به داسې صدر کړي چې ستا په ذهن کې بني. دا موضوع ټولو دپاره ده، زموږ ټولو دپاره ده چې ګوره یوسف علیه السلام ته څه وشو د هغه سره، او کوم ځای کې و او ورسېد کوم ځای ته. دا به هم په دې صورت کې راشي. الله وایي دا د تقوادارو خلکو دپاره، دیندارو دپاره، بېدینو دپاره نه، چې په الله یقین اعتماد دیندار او صبر کوي. رب العالمین په هغه دا ورځې داسې بدلې کړي چې سمې بدلې کړي. نو الله پیغمبر لم تسلي ورکوي او لوی غم په هغه باندې ګورې هسې سوچ وکړه لکه چې ټول خلک د دشمنان دي. دغه یو خبره ده. او بیا د نه هغه بیبي او ښځه مړه شي چې هغې ټول مال په تا قربان کړی، ځان یې د باندې قربان کړی، او تا سره وه سوچ وکړي څومره سخته به هغه ته. او بیا په دې دپاسه هغه تره ترې لاړ چې هغه سره ولاړ. نو لوی غم. ځکه بیا مؤرخینو د تاریخ علماو دغه کال ته عام الحزن وي، عام الحزن، هغه کال چې هغه د غم کال. دغه ټیم کې لا د بیعة العقبه لا نه وه شوي. تاریخ واورئ، سیرت واورئ، انشاءالله په دې مسله باندې به ښه پوه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را.
تلك آیات الكتاب المبین دا آیتونه دا هغه کتاب دی چې ښکاره بیان کوي دا کتاب ښکاره دی په دې کې څه پټ پناه نشتی واضح ده چې پټ دی په چا باندې چې څوک بارک الله فیک چې څوک پې ځان نه پوه کوي څوک ترې نصیحت نه اخلي څوک ترې نه دی خبر نو په هغه خود نو ښکاره نه دی په هغه پټ دی که څوک محنت وکړي او اخلاص وکړي الله توفیق ورکړي نو ښکاره کتاب دی انا انزلناه قرآنا عربیا یقینا موږ نازل کړی دی دا کتاب دا قرآن په عربۍ ژبه کې عربیه یو مطلب دام دی په واضحه ژبه کې او که ته دا وی او که ته دا بله وی نو دغه واضحه ژبه هم د عربۍ دا ژبه ده الله رب العزت په داسې ژبه کې قرآن را لېږلی دی که نه چې د دې په شان فصیح ژبه او اوچته ژبه په دنیا کې بله نشته او یو دلیل پې دا دی ګوره سبحان الله زمونږ جاهلان زمونږ سپینګیري زمونږ زنانه زمونږ ماشومان په دې پوهېږي هغه سړی چې نه سکول ویلی نه مدرسه نه یونیورسټي نه جامعه هېڅ هم نه دي ویلي په دې قرآن پوهېږي کې کله داسې چې د سره یې لکه ترجمه داسې کړي نه تفسیر خو هسې اورېدلی بیا هم په ټکي نیم باندې پوهېږي خو که بل څه ورته مخامخ کې په هغې نه پوهېږي یا سوچ وکړه چې دا د عربۍ نه علاوه بله ژبه وی نو څومره به ګرانه وي ځکه الله رب العزت دې له د عربي ژبه غوره کړې او دا د عربو شرف دی او ښه یقیني دا د عربو شرف دی چې الله کتاب د هغوی په ژبه کې رالیږلی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په هغوی کې رالیږلی دی لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو سوچ وکړئ واضح یې ولې راولېږو چې تاسو سوچ وکئ نحن نقص عليك احسن القصص موږ بیانو په تا باندې ډېر ښایسته بیان شان نزول کې داسې راځي د دې صورت وی مشرکینو د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و چې د یوسف علیه السلام د ده څه قصه وه او دا بني اسرائیل خو په مصر کې نه و دوی د مصر ته څنګه تللي دي دا ډېر ښه تپوس یې کړی یعنی بني اسرائیل اصل ځای خو شام دی بیت المقدس خواوشا ده نو دوی اخر مصر ته څنګه لاړو الله رب العزت دا صورت راوړي یا دا چې بعضو روایتونو کې راځي چې الله رب العزت دا غوښتنه د مسلمانانو پوره کړې وه وی بعض صحابه کرام رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې مکي دور کې دا سخته ډېره زیاته شوې وه ډېره زیاته شوې او دا یاده کې سخته چې څومره ډېره شي راحته نږدې شي دا پړی چې څومره راکاږي که نه د ده شلېده نږدې کېږي نه هغوی وی یا رسول الله وی چې ته قصه راته بیان که چې زموږ دې زړونو ته سکون ورسي الله وی صبر قصه به ته زه بیان کړم نو دا قصه وی الله راولېږه بعض وی چې اهل کتابو معلومات کړي وی دې پیغمبر ته ووایي دی وایي چې زه رښتینی یم که نه ده نه تپوس وکړئ چې دا د یوسف علیه السلام څه قصه وه الله رب العزت دا قصه راولېږه ډېره خوندوره قصه ده موږ یې تفصیل نشو کولی عامو درسونو کې موږ تفصیل کړی دی او دلته به صرف یو څو خبرې چې پکې کمې د وضاحت د هغې لازمي هغه به کېږي او نور خبره به مختصر کوو ګوره تیر شوی صورت چې ختم شو نو د هغې په اخره کې وو وکلا نقص علیک موږ بیانو په تا باندې د پیغمبرانو بیان او د هغوی قصې دلته الله وی نحن نقص علیک احسن القصص مناسبت او ربط معلوم دي ولې الله ښایسته بیان کوي بما اوحینا الیک هذا القرآن په دې وجه چې وحي شروع کړي د موږ تا ته د دې قرآن اوس موږ تا ته وحي شروع کړي دی نو دا ښایسته ښایسته بیانونه خو به تا ته کېږي دا ښایسته کیسې به تا ته بیانېږي وان كنت من قبله لمن الغافلین او اگر کوې ته مخکې د دې نه خامخا د ناخبرونه څنګه د ناخبرونه د یوسف علیه السلام د قیسې نه الله ورته نه وي خبر مخکې
اذ قال يوسف لأبي کله چې یوسف علیه السلام پلار خپل ته یا ابت اے پلار زما انی رأیت 11 کوكبا یقینا ما لیدلی دي 11 ستوري والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ دیزی پوری بگوره دلتا وقف پکار ده دلتا ودریگی باید تلاوت کی نو خبر دی شو ما لیدلی دی 11 ستوری نور و سپوږمۍ بس رأیتهم لی ساجدین په داسې حال کې لیدلی می دي په داسې حال کې چې ما ته سجده کوونکي دي نو خبره به ډېره واضحه شي او بیا درته دا ووایم چې دا لوی نعمت دی چې الله رب العزت څوک په قرآن پوه کړي دا هغه ته پته لګي چې څوک پوه وي چې کوم ځای کې ودرېده پکار دی او کوم ځای کې نه دي یو سړی تلاوت نه ورځي نو هغه به زه په څه پوهېږي کوم ځای کې ودرېده پکار دی او کوم ځای کې نه یوسف علیه السلام خوب ولید نو هغه پلار ته ووایي چې ما خو 11 ستوري ولیدو او نور او سپوږمۍ مې هم ولیده او په داسې حال کې موري چې ما ته سجده کوي فایده د راز خبرې هغه چاته کوو چې ستا په یقیني هر چاته څوک د راز خبره نه کوي دلته هغه اعتماد ټول په پلار باندې بله شریعت کې د خوبونو مسله بیان شوې ده عامو درسونو کې موږ تفصیلي احکام ذکر کړي خوب په 3 قسمه حدیث کې راغلي یو هغه دی چې رښتینی خوب وي د الله له طرف لکه دا او بل کم خوب دی شیطانی خوب دی او دریم دی حدیث النفس چې ته د څه باره کې ډېر سوچ وکړې هغه درته راځي نو دغې له خو به بلکل توجه نه ورکوې دا چې تا سوچ کړی او شیطانی خوب چې دی اعوذ بالله ووایه چاته یې سره ووایم او رسول وسلم حدیث کې وایي ځان پورې څوک خندوي او یو روان وم وي اګرنه مې ټوپ ونیشم ووالی او سر مې ترخ کې نیولی او روان وم او خپې مې لاس کې راوچتې کړې وې روان وم دا اوس څه خوبونه دي سړی به مګه خو دغه نه کوي ما تاسو ته ویلي وو زمونږ والد صاحب تذکیره به یې وکړو برکتي ورځې دي الله دې رحم وکړي زه را روان وم مانځلی یو کس ما پسې راغی ما ته وایي یاره زه په مخه دا خوب وینم چې ځان ووسم یاره نو ما د دې به څه تعبیر راوباسو خو نو هغه ورته ووایي شکر د الله وباسه ته بې ټکټ الوز رالوسي خلک چوټیانې لګوي او بیا ټکټ یې او ته به هسې ګرځې راګرځې معنی چې د دې اوس څه مطلب دی نو بس الوزم او الوزم یو الوزي مزید یاله تر الله نعمت نه دی چې وده شي په هوای او چې بیا راپاسې ته په ځمکه یې دا د الله ځاله نعمت دی نو دا بعض خوبونه داسې دي چې شیطان موږ پورې وخاندي نو بیا موږ څه چل وکړو موږ راوځو خلکو ته ووایو نو خلک هم ځان پورې وخاندي دا 11 دي دا تعبیر د دې هغه دغه واضح دی چې دا 11 د ده رونه دي نور او سپوږمۍ مور او پلار دي په دې کې بیا د سپوږمۍ چې ده دا مور ده ولې بارک الله فیک اصل چې دی نور دی او ولې سپوږمۍ څه شی دی بارک الله فیکم اصل کې دا فایده ده کې ګوره سپوږمۍ کې خپل رڼا نشته ګوره دا په دې سپوږمۍ باندې د نور رڼا لګي کله چې نور ډوب شي نو بیا د سپوږمۍ رڼا راکوي موږ له نو موږ ته داسې ښکاري چې دا دې رڼا ده نو اصل پلار دی بیا مور ده او سبحان الله مور هم د بچو تربیت به هله مزیدار وکړي او هر څه به ورله ورکړي او را پیدا کړي چې کله دغه بنیاد برابري هغه څوک دی هغه پلار دی بیا دا نور چې دي بچي کله کوم ځای کې نور او سپوږمۍ او کوم ځای کې ستوري کوم ځای کې نور او سپوږمۍ او کوم ځای کې ستوري قال یا بنی اوی هغه ای زویه زما پلار او د زوی د یو بل سره دی ربط ته وګوره که نه
تعلق ته هغه چې ورته اواز کوو چې ښایسته ورته وایي پلار جانه وي او دی چې ورته اواز کوي بچیه بچوړیه زویه دلیل دی چې کومه کورنۍ کې پوهه خلک یې هوښیاران دیندارۍ د هغوی د یو بل سره دا رابطې او چې دا چغې چوغارې جوړې کړي او خره زیره او ډز او ډز او بیا راشي او پلار وایي د زوی نه مې زړه مات دی او زوی وایي د پلار نه مې مات دی نو ستاسو د ناستې پاستې ته د یو بل سره وګورئ دا مناسب نه ده نو خو ځان یادوي که نه دا لا وړه ده ګورئ دا لا وړه ده ما په خپلو سترګو داسې دري چې دوه وروڼو جنګ کوو پښتانه او کنځلې ډېرې کې دا یو دی بل ته وایي ستا مور داسې داسې که دا به تاسو هم لیدلي بیا به ځان نه پوهېږي پښتانه به ځان نه پوهېږي دوه وروڼو لاس اچولی دي او که یو بل ته وایي ستا مور او ستا خور شیطان پې داسې غالبه شو چې هغه عقل یې وله بلکل بند کړی الله دې زموږ په حال رحم وکړي قال یا بنی اوی هغه ای زویه زما لا تقصص رؤیاک علی اخوتک مه بیانوه خوب خپل پرونو خپلو باندې هغوی ته دا خوب ونه وایه چېرته نو نبی دی که نه تجربه کوی ده یعقوب علیه السلام یو پلار دی بل نبی دی تجربه ده ورته پته ده چې دا خوب معمولی خوب نه دی فیکیدو لک کیدا نو چل به جوړ کړي ستا دپاره څه چل نقصان به دله درکړي ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان دپاره دشمن ښکاره دی وکذلک یجتبیک ربک او دغه شان غوره کوي به تا لره رب ستا وي زوی یې داسې ښکاري چې الله به تا نه غټ سړی جوړوي د خوب نه اندازه لګي ويعلمك من تأويل الأحاديث او بخی تا ته معنا د خوبونو یا تعبیر د خوبونو تأویل تفسیر ته وي وضاحت ته وي احادیث نه مراد دلته خوبونه دي یعنی تا ته بخی تفسیر کول د خوبونو وضاحت د خوبونو ویتم نعمته علیک او پوره کوي به احسان خپل پتا باندې وعلى آل یعقوب او په بچو د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها على ابویک من قبل لکه څنګه چې پوره کړی دی احسان په دواړو پلارانو ستا من قبل مخکې د دې نه ابراهیم او اسحاق چې ابراهیم او اسحاق علیهم السلام دي الله چې څنګه ښه د هغوی سره کړي دي نو هغه شان به تا سره کړي هغوی سره الله څه ښه کړي نبوت یې وله ورکړی دغه شان به زوی وي تا ته میلاوي صرف نبوت نه دی عزت احسان کې هر سره عزت د دنیا او د آخرت کامیابي ښایسته ژوند سکون راحت دا ټول پکې دننه راغلی نو زویه څنګه چې ستا په پلارانو باندې الله دا احسان کړی دي په تا هم کړي بیا ورته ووایي پلار او ابراهیم او اسحاق یاد کړو نو په دې کې د دوی پلار کم یو دی نه دا دوی چې کوم یاد کړو دا دوی چې په دوی کې پلار خو نشته اسحاق او ابراهیم د دواړه نیکونه دي د دې نه فایده دا راووته چې په بره چې سلسله کومه روانه ده د ټول پلاران دي ټول پلاران دي هر یو ته داسې ویلی شي ته داسې ویلی شي خپل نیکه ته د هغه پلار ته د هغه پلار داسې برزه چې دا زما پلاران دي سلسله داسې راغلې ده که الله دې زموږ د ټولو هغه پلاران وبخي ان ربک علیم حکیم یقینا رب ستا پوه حکمتون والی الله پوه دی چې څوک د دې احسان لایق دی او څوک نه دی او چې بیا دا احسان په چا کوي په چا نه کوي د الله په کیسې حکمتونه یي لقد کان فی یوسف و اخوته آیات یقینا شتي په قصه د یوسف علیه السلام او د رونو د هغه کې عبرتونه للسائلین د تپوس کوونکو دپاره تپوس کړی که چا کړی مشرکانو کړی اهل کتابو کړی دی مسلمانانو به کړی نو د ټولو دپاره شو که معنی ده چې ای لوستونکي د قصې د اول نه دا خبره واوره چې په دې قصه کې ډېر عبرتونه پراته دي د دا چا دپاره چې څوک سوچ کوي څوک تپوس کوي ګور تپوس کول دا هم علم دی نو چې څوک علم زده کول غواړي دا معنی دی که پټه پرته ده
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا کله چې وی هغوی خامخا یوسف علیه السلام او ورور داغه ډېر خوښ دي پلار زموږ ته زموږ نه یاره وی دا پلار زموږ په یوسف علیه السلام ډېر نه دی مین او د هغه په ورور بنیامین باندې ونحن عصبه او حال دا چې موږ مضبوطه ډله یو موږ لس کسان یو نو کار والا خو موږ یو بل دا چې دا مشران دي که نه نو یو مطلب یې دام دی چې اصل کار والا خو موږ یو وړه وړه خسکي دي په دې هم کله سړی کور کې کار شي که نه وایي زه مشر و ما ته یې داسې ونه او کشر ته یې داسې وي اکثر کور کې پکې جګړه ونښلي نو د دوی هم دا مطلب و چې کار والا موږ یو پلار سره موږ ولاړ یو د کور منډې موږ وو مشران موږ یو او دغه دوه واړه واړه دي او دته نږدې دي ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا پلار زمونږ ضرور په سادګۍ ښکاره کې دی دلته د ضلال نه مطلب دغه ګمراهي نه ده د بېدیني ضلال نه مطلب دلته دا دی چې ساده دی پوهه نه دی سوچ نه دی یا داسې وایي چې کم عقلي کوي ښه دا راته اوله کې ووایم د یوسف علیه السلام دارونه ګوره ټول نیکان خلک دي ګوره عوامو ذهن کې دي چې دا به چې د کافرانو دا ښه دینداره خلک چې الله دوی تذکره قرآن کې هم کړې ده خو دلته پې شیطان زورور شوی دی نو یاده که دا د حسد انجام که معلومول غواړي دا صورت ولوله حسد ډېر خطرناک شی دی چې یو سړی راولګي خپل ورور ختموي دا حسد د لاسه کېږي ګورې الله دې موږ د حسد نه وساتي بیا پښتنو کې ډېر زیات دی ډېر زیات ښه اقتلوا یوسف ووجنئ یوسف او اطرحوه ارضا یا وغورځوئ د لره یو ځمکې ته یخلو لکم وجه ابیکم وزګاره به شي تاسو ته مخه د پلار ستاسو مقصد اصل دا دی ښه دوی څه غواړي چې د پلار دا مخه وزګاره شي او د پلار نظر په دوی شي دا هم یو شرف دی ګوره ښه او دا هم ښه خلک دي ګوره مقابله د دې دی چې موږ باندې د پلار دا نظر شي خو حسد پکې راغی دا داسې هم کیدی شو چې یوسف هم وی بنیامین هم وی او د هغې باوجود د پلار نظر په دوی وی دا کیدی شوه خو دوی چې دی سادګي وکړه حالانکه وایي چې پلار زموږ په سادګۍ کې دی خو سادګان ده دوی له طریقه نه ورتله دوی له چل نه ورته او بله دا چې دا محبت د زړه نه دی الله په دې رانیونه کوي ښه دا یاده کوي دا هم د الله رحم دی ګوره بچو سره به عدل کوي خو د زړه په مینه کې عدل نه کېږي نو په دې الله ته نه رانیسي یو نیم بچی لازم د پلار خوښ اوس دوی له پکار دی چې داسې څه وکړي چې د پلار په دې زړه کې ځای جوړ کړي یوسف علیه السلام یې ولې خوښ دی هغه کې دا نښې دي د دیندارۍ هوښیار دی پوهه دی د پلار داسې بچی خوښ دویم بنیامین په دې خوښ دی چې دی کشر دی نو دواړو وجه واضحه نو دوی دا مشوره وکړه چې یا خو یې وجنو یا یوې ځمکې ته ګزارو لرې ځمکې ته دی به راتلی نه شي او بس د پلار مخه به خالي شي وتکونو من بعدی قوما صالحین او شی به تاسو وروستو د دې نه قوم نیکان بیا به توبه وباسو دلیل دی په دې باندې چې دا ښه خلک و بد خلک نه و ورته پته دی چې مونږ ګناه کوو ها شیطان ډېر خبیث دی په سړي داسې ضرور شي دوی ته اوس ښه پته چې موږ دا کار غلط کوو دلیل پې سره چې دوی وایي چې موږ دا کار غلط کوو خو بیا به توبه وباسو خو کوي قال قائل منهم یو ویونکي د دوی نه دغه مشر وي ها دی به کې هوښیار مشر سنجیده وي د ده نوم یهوذا او بعض د ده نوم بل ذکر کوي او اکثر د اسرائیلي روایت چې د دوی سندونه داسې مضبوط نه خو مقصدي خبر الله موږ ته ذکر کوي الحمدلله دې مشر پکې دا خبره وکړه دوی ته چې نه نه دغه کار نه کوو وجنو یې نه وجل چې دی دا ډېره غټه خبره ده خو که تاسو وایئ چې دې ختم کو لرې کو د پلار د مخې نه نو بیا یو ډډ کوې وګورئ یو کچک کوې وګورئ
هغې ته به یې ورکوز کړو. قال قائل منهم ویونکي د دوی نه لا تقتلوا یوسف مه وجنئ یوسف. داسې ونه وي چې مه وجنئ دی، مه وجنئ. ولې؟ نه دا نوم یې ولې وویل، لکه داسې نه وي چې مه وجنئ دی، وی مه وجنئ یوسف. نه ورور ولې یوسف نوم واخیست؟ نو زه اوس تاسو ته یو خبره وکړم، تاسو روجې راغستې خو نه یې، دې خبرې ته م سوچ نشته. ګوره څوک چې د چا سره حسد کوي نو دومره بدې شي چې نوم وله نه علي. او تاسو وایي نوم یې واخیستو ځکه چې حسد یې ورسره کوو. نو اوس خود ته جواب بل طرف ته راته وایي. ورسېدي زما په دې خبره مړه وي دومره مې بدې شي که نه چې نوم یې زما په مخ کې ماله دومره بدې شي. دوی څنګه یوسف ووایي نو دا یاده که او موږ سره وخت نه کېږي د الله په هر د الله د کلام په هر ټکي کې حکمتونه. دا په دې چې دا مشر غواړي، دا مشر ډېر نرم خوی هم دی، سنجیده هم دی. که زه د ده نوم والم او د دوی په زړونو کې څه مهرباني راشي، دا خو هغه یوسف زموږ ورور دی، معمولي سړی خو نه دی، څه پردی خو نه دی یوسف. خلک وایي که نه کله دا بل پوه کوي دا پلانې دی، پلانې پېژني، دا نوم ورته په دې رایادوي چې دا سړی ورته رایاد شي. اوس پوه شوئ که نه؟ والقوه فی غیابة الجب، او وغورځوئ دی په تیارو د کچکوي کې. غیابة الجب، الجب ګوره غیابات یو قرت کې غیابات هم راځي او یا غیابة الجب. الجب هغه کوی دی چې هغه ډډ دی، لا پوره جوړ نه دی، کچه دی. د دې په دې تیارو کې، د دې په دې غاړه کې، یا په دې کې یو سورنګ دی، په دې کې څه ځای وران دی، هغې ته غیابات ویلی کېږي. تیارې مطلب دغه دی. دی دې ځي ته ورکوز کوي چې دی پکې ورک شي. خلاصه د خبرې دا ده چې دی پکې ورک شي. یلتقطه بعض السیاره، او به مومي د لره بعض قافلې والا خلک ځي راځي څوک به روالي. ان کنتم فاعلین که یی تاسو دا کار کوونکې، که په رښتیا کوئ نو ویې کوي. مین دی برورې دی، زړه کې بیا مینه یې ګورئ، یعنی صحیح ده داسې کار ورسره وکړي او قافلې والا به یې ویسي. نو فایده څه؟ یو فایده دا چې زموږ د مخې نه م ورک شو، د پلار د مخې نه م ورک شو او مړ نه شو، بس ځان له دې ژوند تېروي. نو دی ورسره پکې ګزاره وکړه، دا یو پکې څه دی، دی پکې ګزارې والا دی. رالو پلار پسې، قالو ویوي یا ابانا ای پلاره زموږ ما لک لا تأمنا علی یوسف، څه چل دی تاله چې ته یقین نه کوې په موږ باندې په باره د یوسف کې. ولې ته به موږ یقین نه کوې؟ نو هغو لا څه ویلي نه دي، دوی یېرېږي، دا ول نه یېرېږي. یا دا علما دا وایي چې دا پلار په دوی باندې پوهه او د دوی د حسد ورته معلوم و. هغو پلار دی، پلار نه پوهېږي په بچي، او بیا چې پلار یعقوب علیه السلام وي نبي پوه، نو ځکه دوی ورته اول نه وایي چې ته ولې په موږ یقین نه کوې. وانا له لناصحون، او یقینا موږ هغه لره خامخا خیر خوایو. زموږ ورور دی، دشمن خو هم نه دی چې موږ به دله نقصان ورکوو. زموږ خپل ورور دی، موږ به ورسره موږ به د هغه خیر خوایي کوو، موږ به یې خیال ساتو. ارسله معنا غدا، ولیږه دی موږ سره سبا. غدن سبا ته وایي. یرتع ویلعب، چې خوراک وکړي او لوبې وکړي. موږ سره پرېږده، صحابه مزاج یې ده او خوراکونه به مو وکړي. وانا له لحافظون، او یقینا موږ د لره خامخا ساتونکي یو. موږ یو که نه، موږ به یې ساتو. قالوا یعقوب علیه السلام انی لیحزنني ان تذهبوا بي، یقینا زه خامخا
خفه کوي ما لره دا خبره چې بوځئ تاسو دې یو وجه دا ده زه چې دې تاسو سره نه پرېږدم نو یو وجه دا ده چې تاسو دې بوځئ که نه نو د ده دا جدایي ما خفه کوي علماو دا دلیل دی چې سم پې ویلو او زه تاسو ته یو نصیحت وکړم د زړه کله چا پلار ژوندی که نه نو کوشش کوئ چې زر د هغه خواله ورځئ د دې پلار نه دا جدا کېده پلار نه وایي چاته پلار کې دا صفت وي سړی سخي سړی خپله مینه نه راښکاره کوي بیا چې مشر شي اکثر دی ګیلم کوي نه وایي لکه دی وایي زه ورته ولې ووایم ولې دی سوچ نه کوي نو دایم یو خفګان چاته وایي نه نو پلار تا ته هر وخت نه وایي چې بس زما یاد شوی خو ډېر یاد شوی او دا ته چې د هغه نه لري نو دا هغه لره غمجنه کوي هغه خفه کوي دلیل پې دا دی واخاف ان یاکله الذئب او یریږم چې وبخوري د لره شرمخ یو یاره زما دا ده چې شرمخ به وخوري ځکه تاسو ځئ ځنګل ته ځئ که نه چکر له تاسو روان یې ځنګلي دي نو دا هلک به د نه دا شرمخ وخوري وانتم عنه غافلون او تاسو به د ده نه ناخبره یې اکثر داسې کېږي چې د دې کشر نه سړی څه شي ناخبره شي کېږي نه که خیال هم کړی دا چکر ځي ته سړی ورشي باغچو ته ورشي یو ځي ته بل ځي ته یا ماشوم ورک شوی یا اوبو ته ولیدلی یا ګاډي وایلی د دغه طرف ته توجه ډېره نه ځي نو تاسو به خپله مصروفه یې او دی به د نه شرمخ وخوري هسې څومره پوه سړی وګورئ قالو یغوی لینکله الذئب کچرې وخوړو د لره شرمخ ونحن عصبه او موږ مضبوطه ډله یو انا اذا لخاسرون نو یقینا موږ به دغه وخت خامخا د تاوان والو نه یو پلارجانه وي دا ته څه وی د ده به دا لوی رونه او دا دنګ رونه او دا ځوانان به وي او شرمخ به راځي دی به خوري او که داسې یقیني وشوه نو بیا خو موږ لوی تاوانیان یو چې موږ یو ورور د دغه نه بچ نه کړو د شرمخ نه دومره کسانو مطمئن یې کړو دا هغه وي چې پوهځئ نو پوهېږئ بله فایده دا راووته مور پلار کله د بچو د اصرار ته ټینګېدی نه شي داسې ده که نه د بعضو به تجربه هم شوي که نه ټول نشي ټینګېدی د مینې محبت ته لاس زوی ته بوتو او که زه داسې ووایم غلطه به نه وي زړی ته بوتو زړی ته بوتو هغه زوی ته بوتو چې هغه څوک دی فلما ذهبوا به نو هر کله چې بوتو دوی هغه واجمعوا او کلکه اراده وکړه ان یجعلوه فی غیابة الجب چې اچوي به ده لره په ډډ د کچکوي کې یا په تیرو د کچکوي کې واوحینا الی او وحی وکړه موږ هغه ته چا ته نو یوسف علیه السلام ته وحی څنګه الهام بعض علما له دا وایي جبریل علیه السلام یې پسې رالیږلی او کیدای شي موږ ته خو چې الله څومره خبره کړې زموږ په ایمان دی او تفصیل کې دا هم کیدای شي جبریل علیه السلام راغلی ولې جبریل نشي راتلی په کشر پسې او جبریل علیه السلام نو راغلی په مریم پسې چې کله عیسی علیه السلام پیدایش ورځې وي که نه نو راغلی هلته راغلی نو دا هم کیدای شي الله ته دا وایي یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم بامرهم هذا چې خامخا خبر به ورکې ته دوی ته په کار د دوی چې دا دی یو ورځ به ته دوی خبرې وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېدو په دې چې یو مطلب دا نه پوهېدو په دې چې یوسف علیه السلام ته وحی وشو هغه پوه شو یا دوی به نه پوهېږي په هغه ورځ چې کله ورته ته دا خبره وکړې وی دوی چې کله د دې پلار د سترګو نه جدا کړو نو په والو ټکولو ورسره شروع وکړه د پلار به مخکې سړی لګی کله د خور ورور سره ډېر د خپلو کې هم داسې کېږي او اشارې ورته هم کوي وزي به که نه نو چې وزي شروع پرې وکړي نو دوی چې دی را جدا کړو د حسد د لاسه به وال ټکولو ورسره شروع کړو ته داسې او ماشوم دی نو هغه ورسره روان او کولی شروع ورته بس دی ځان سره بوت کوی ته ور وزار
پړی وله ورکو زه ورکو اخري د تیرو ته شو که نه او پناه شو هلته یې پرېښو رب العالمین دی په داسې ځي کې هلته ولم داسې ځای ورکو الله د خپل ملګري داسې ساتي چې دی غاړې ته ښه په کولاوځي کې ناست و 3 ورځې پکې ناست بعض خو لا نور هم ذکر کوي تاریخ والا وایي 3 ورځې دی هلته ناست الله اکبر نه زړه چې کله سخت شي که نه لکه سړی سوچ وکړي چې دوی بیا راتلو واپس نو څنګه به دوی واپس راغلي دوی ورور پرېښودو په کوهي کې دننه او هېڅ پته ونه لګېده چې څنګه شو څنګه نه شو وجاءوا اباهم عشاء يبكون او رالل دوی پلار خپل ته په ماسخوتن کې چې جړلې ماسخوتن ولې رالو چې موږ وګرځېدو موږ ورې داسې کار نه دی کړی چې بس هسې سر ورښکاره کړی دی او راغلي موږ ښه وګرځېدو خو نه یبکون جړلې خو لاز واضح ده قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وی دوی پلار زموږ یقینا موږ لاړو منډې موالې وترکنا یوسف عند متاعنا او پرېښودو موږ یوسف علیه السلام د سامان خپل سره فاکله الذئب نو وخوړو هغه لره شرمخ هغه ناسو نه خو منډې نه شو والی خو ماشوم دی او موږ ځان له لوبې کولې نو دې کې شرمخ راغلی دی هغه یې خوړی یو فایده ته ذکر کما شریعت کې الحمدلله دې گنجایش دي چې سړی بهر ته وځي او ساه آزاد کړي او لوبې وکړي الحمدلله شریعت پراخه دی دا د بعضو مولیانو چې نه دي پوهه په دین باندې او بعض هغه چې تقوا یې له منډه په سر وړېدلي د دغوی مسلې دي ګوره دلیل دا دی چې یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام وروڼه په دې ملامته نه کړو چې تاسو څنګه بهر ته وځئ ساه ازادولو له خو صرف ورته دا ووایي چې لکه زه په دې هلک پسې خفه کېږم علما وایي دا دلیل دی چې ته بهر ته وتی شي ته ساه ازادولی شي عایشه رضی الله عنها وایي کله چې په مدینه کې بارانونه وشو که نه او موسم به مزیدار او د هر څه به شنه شو نو رسول وسلم بیا د چکر دپاره او ساه ازادولو دپاره د خوړونو ته وتو دا شتي په شریعت کې د ځان نه د دین او دینداري سختول نه دي پکار چې بیا ورته څوک د سر رانږدې کېږي نه سی چلو شو هلکه حقه وشوه که نه هغه پلار ته وي حقه وشوه حقه هغه تا چې وي وما انت بمؤمن لنا او نه ته یقین کوونکی په موږ ولو کنا صادقین اگر که یو موږ رښتیني نو اوس خو ده ته خو هغه نه دي ویلي چې زه ستاسو خبره نه منم او دا په ځان یریږي دا په ځان یریږي او خلک وایي د غل په ږیره کې هسي دا اوس دوی هغه په خپله اشارات ده او ته زموږ نه منې او تا کره زموږ منلې ده نو خو یې دله منله نتیجې دا راووته چې هغه چې دله ومنله نو تاسو څه چل وکړو وجاءوا على قمیصه بدم کذب او راوړه دوی په کمیس د هغه وینه دروغجنه دې ظلم ته وګوره کمیس یې تیم ویستی دی یعنې کوهي کې دقه شان پرېښودی دی الله دې موږ د حسد نه وساتي او دا یې کمیس ته وګوره او وینه یې پرې لګولې ښه وینه یې پرې څنګه لګولې دوی ځان له څاروی حلال کړی و چې څاروی حلال کړو د هغه وینه په دې کمیس ولګوله وایي دا کمیس ته شرمخ راغی نو سادهتوب یې دلته کړی دی چې کمیس روغ رمټ دی یعنې سیري شوی نه دی نو هغه پلار غریب به هم حیران شوی چې دا کم شرمه خو چې هغه نه دا روغ رمټ کمیس ویستی دی هغه پوه شو نو ځکه ورته وویل قال ووایي هغه بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته نفسونو ستاسو یو کار یو چل خو م جوړ کړی دی فصبر جمیل نو صبر ښایسته زما کار دی صبر ښایسته یا ما سره لایق دی صبر ښایسته علما وایي صبر یې ونه وي ښایسته صبر ډېر ګران صبر بچی چې ورک شي په دې ځان غلی کول اسان کار دی صبر خو ښایسته صبر او ځکه سلف صالحینو به وي
وی سورة یوسف چې سړی ولولي نو غم ورسره د سړي کم شي. یو غمزپلی راولګي که نه او د غمزپلي دا قصه واوري. دلته څوک دی غمزپلی؟ یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام. او چې څنګه الله په هغوی رحم وکړو نو چې کله ته دا صورت ولولي الله ورسره ستا غم کم کړي. سړي امیدونه پیدا شي چې الله به داسې ورځې په ما هم بدلېږي او دا به هله ستا غم کم شي چې ته پرې پوهېږې. بیا خبره که پوهې نه راغله نو بله څه لار شتي موږ سره؟ که تاسو څه لار معلومه وي بله چې هغه خپله یو لار د دې قرآن ته به کښېنې او ځان به پرې پوه کوې نو هله به دې مزه هلي. والله المستعان على ما تصفون. او الله نه به مدد غوښتی کېږي په مقابله د هغه څه کې چې تاسو یې بیانوئ. وایي زه به کوم ښایسته صبر، خو ښایسته صبر کول ګران کار دی. نو دې صبر کولو کې به مرسته د چا نه غواړم؟ د الله نه غواړم. وجاءت سیاره او راغله یوه قافله، یو قافله را روانه وه وایي د شام نه داسې ویل کېږي د شام نه مصر ته، چې د شام نه روانه وه مصر ته دغه ځای کې پړاو واچو. فارسلوا واردهم نو ولیږو هغوی مشکي خپل، فعدلا دلوه نو ځوړنده کړه هغه بوقه خپله. قال وی یا بشرا ای زیرې دی هذا غلام دا خو یو هلک دی. نو دوی چې دا دغه بوقه ورکوزه کړه که نه او ورکوزه د یوسف علیه السلام خواته ورسېد. به دوی اوس لګیا دي بوقه راوچتې چې دا وځنې ولې دومره ډېر چې ګورې به بوره خو یو ښایسته هلک هم ښځې دی. الله چې ساتنه کوي داسې کوي. او دا یو پته نه شي کوم ملک یو حادثه راغلې وه ما نه ورسره ملک هېر شو چې زلزله وه خو که څه جنګ و او کور پوره راولېدلی او څو ورځې بعد چې کله هغه حکومت دغه ملبه لرې کړي پته نه شي چې دوه هفتې که د هغې نه هم زیات وي ما ته اوس ورځې نه دي یاد چې ګوره کې یو ماشوم ژوندی پروت دی او دغه شان د یو زنانه قصه په کې هم راغلې وه هغه په کې هم ژوندی پروت. اولې قصه د یونس علیه السلام تاسو ته نه دی وایي په خېټه کې پروت نو چې الله یې ساتي هغه یې بیا هر ځای کې ساتي او چې الله یې نه ساتي که نه دا ټوله دنیا را جمع شي نو څوک یې نه شي ساتلی. چغې کړې هله وایي دا خو هلک دی. واسروا بضاعه او پټ کړو دوی هغه لره د پاره د مال د تجارت یې جوړ کړو. هله وایي دا خو مال دی. الله اکبر. آزاد سړی لاړ څه شو؟ غلام شو. کوم نسبي سړی غلام شو، څومره خانداني سړی غلام شو. د الله امتحانونه داسې. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن زوی د عزتمن یوسف علیه السلام دی او دلته یوسف علیه السلام غلام کړی شو خلکو ځان سره دی. دومره اوچتو مرتبو ته سړی هسې نه رسي. نو دوی هغه پټ کو او څه یې جوړ کو د تجارت سامان یې جوړ کو. والله علیم بما یعملون والله پوه دی په هغه څه چې دوی کول. ښه نو دې کسانو بیا څه وویل دي نورو ته وایي دا دغه ځای کې کوهي باندې یو کس ناست و دا هغه په موږ راخرڅ کړو. دا وایي د کوهي په غاړه یو کس ناست و هغه په موږ راخرڅ کړو نو موږ دا دی راوړو. الله وایي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده او خرڅې کو هغه په پیسو لګو چې یو څو شمارلی شوي روپۍ وي دراهم معدوده په یو څو کوټه پیسو باندې خرڅ کو. دی بیا په چا خرڅ کو؟ وایي دا بیا بله قافله را روانه وه د تاجرانو دا د مدین نه راغلې وه او مصر ته روانو نو دوی سره ملاقات وشو نو هلته چا ورته ووایي چې دا هلک وایي دا خو موږ خرڅو. الله وی په یو څو روپو یې خرڅ کړو. علما بیا دلته مفسرین دلته ذکر کوي بعض پکې ډېرې لږې پیسې ذکر کوي څه معمولي یو څو پیسې. بعض لا دلته دا تفسیر کوي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وایي دا ضمیر راجع دی دوی د وروڼو ته
دا رونه به یې وخت په وخت راتلو چې قصه څه ده دې کوهي له بیا هم راغلي دي او بیا هم راغلي دي او بیا هم راغلي دي دې کې دغه قافلې والا رالو هلک یې راوچت کو چې او دا خو هلک دی او قصه ګرمه را ګرمه شو دوی ورته وایي چې دا خو زمونږ غلام دی که تاسو ویلی مونږ به دا خرڅ کړو نو دا رونه لا ورږي دوی د خپل ورور یې خرڅ کړو په دغه پیسو باندې کله داسې هم کېږي په ژوند کې ته به سینه غټه ساتي او تاسو ته ما دا خبره کړې مو زما دغه کلیپ ډېر مشهور شوی او بیا هر سړي به دغه کو چې ابتدا یې څنګه وګورې یا خو ما ویلو چې ابتدا دنې چې مونږ وایو چې دنیا دغه حل دی یا که څوک ستا قدر نه پېژني څه خبره نه ده د یوسف په شان سړی خرڅېږي و بازار کې او بیا هغه دا کلیپونه بیا هر سړی به د ځان سره هر سړی لګوي هغه یو وخت کې ما درس کې چې ته ویلي چې عجزي مزه کوي عجزه خوی مزه کوي یو به چې کوم سړی خوځي وي ځان سره یې لګولی ډوډۍ ته به ناست وي عجزي مزه کوي که ګاډي کې ناست وي عجزي مزه کوي ښه متکبر به یره وي عجزي مزه کوي ښه بېدینه د الله نه به لرې وي عجزي خو د ټول نه لویه دا ده چې ته الله ته عجزي وکړي نو هغه د هغې نه سم یو قصه جوړه شوه نو دلته بیا درته وایم او بیا درته وایم چې دې وروڼو د دې ورور قدر نه و پېژندلی یعنې که دوی ته پته وی چې څومره قیمتي سړی دوی خرڅوي او که دا وروڼه دې لر کو او دغه کسان کو دا قافلې والا که دوی ته پته وی چې دا څومره قیمتي سړی دی دا به یې خرڅ کړی وی په دې بله قافله کله انسان نه یو شی ضایع شي په دې چې اهمیت یې ورسره نه وي دا صرف د یوسف علیه السلام کیسه کې نه په هر څه کې کله د انسان نه داسې موقع لکه دې درسونو ته وګوره یو مثال پې ورځ ژوند دی یو سړي سره د دې قدر نشته یو وخت داسې راغی چې دا نه وي او داسې به داسې یو وخت راځي چې دا به نه وي نو ده نه ضایع شو د ده د بې قدرۍ د لاسه وکانو فیه من الزاهدین و دوی په هغه کې د بې رغبتي کوونکو نه ولې بې رغبتي کوله ولې ورسره قدر نه و پېژندوی نه نو باید درکه وکړو چې څو پیسې پکې راشي وقال الذي اشتراه من مصر او وی هغه سړي چې واغستو دی د مصر نه عزیز مصر واغستو دا الله اوس یو طریقه جوړه کړې ده د مصر د خزانو وزیر عزیز مصر د ده بچیم نه کېدو هغه دا واغستو نو خپلې ښځې ته یې وویي لامرأتي خپلې ښځې ته اکرمي مثوه عزت کوه د ځای د اوسېدو د ده معنی دله ښکلی بندوبست وکړه د اوسېدو دا مطلب چې ده ته هر قسمه سکون عسى ان ينفعنا امید دی چې فایده به راکړي موږ ته څه فایده خو به ترې والو که نه د کور کارونه شو خدمت شو غمخادي شوه نورې ډېرې مسلې او که دغه نه وي او نتخذه ولدا یا به ونیسو دی زوی د زوی په ځای به شي وكذلك مكنا ليوسف في الارض او دغه شان ځای ورکو موږ یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې ولنعلمه من تأویل الاحادیث او دې دپاره چې وښایو د تعبیر د خوبونو الله ولې دې پاتې کو دا ځای وله ورکو چې دې هغه عمر ته ورسي چې دې پکې د خوبونو د تعبیر زده کړي او د حکمت او پوهه زده کړي او نبوت ورته میلاو شي ځکه الله وی والله غالب على امري او الله زورور دی په کارونو خپلو څه مطلب دی زورور دی الله کوي هغه څه چې څه کول غواړي غوښتې چې یوسف علیه السلام د خوبونو تعبیر زده کړي نبوت ورته میلاو شي نو څنګه یې ورله طریقه جوړه کړه ولكن اکثر الناس لا يعلمون مګر ډېر د خلکو نه نه پوهېږي ډېر د خلکو نه په دې خبره نه پوهېږي چې هر څه د الله په لاس کې دی او هغه چې څه کول غواړي کولی شي ولما بلغ اشده او هر کله چې ورسېدو ځوانۍ خپلې ته آتیناه حکما وعلما نو ورکو موږ دته علم د فیصلو او پوهه د دین الله وله ډېره وختي پوهه ورکړه
حکمت یې وله ورکو، علم دین وله ورکو. لازم نه چې نبوت ورته وختي میلاو شوی، خو د اول نه الله رب العزت دی هوښیار کو. او دا خبره غلطه ده، دا چې زمونږ په ذهن کې ده چې علم او هوښیارتوب دا به الله راځي چې کله زما په ویښتو کې او په ږیره کې سپین ولګي. دا وړوکی هلک و ځوان هلک و، الله وایي د ځوانۍ کې دی هوښیار، حکمت والو، علم والو. وکذلک نجزي المحسنین، او دغه شان بدله ورکوو موږ ښایسته عمل کوونکو ته. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، او مطالبه وکړه د ده نه هغه ښځې چې دی د هغې په کور کې و په باره د نفس د ده کې. زلیخې ته مطالبه وکړه، او الله رب العزت چې دله کوم ښایست ورکړی و ګڼه، ځکه یو روایت کې راځي وایي د دنیا ښایست دوه برخې دی، یو برخه یوسف علیه السلام سره څه ناشنا ښایست ول الله ورکړی. هلته زلیخې په کوټه کې هغه یې ورځ په مستۍ کې راله، تکبر کې راله، شهوت کې راله، نو د ده نه مطالبه وکړه په باره د نفس د ده کې، مطالبه د زنا د خباست. وغلقت الابواب، او بندې کړې دروازې. وقالت هیت لک، او وی دلته راشه تا ته ویمه. نو درې یا څلور خبرې شو. یوه مطالبه ډېرې اوچتې ښځې کړې ده، معمولي ښځه نه ده، ښایسته ده، مالداره ده، د غټ سړي ښځه ده. دویمه دروازې بندې کړي دي، یعنې څوک راتلی هم نشي. درېیمه خو چې دغه مطالبه کې دننه راغلی. درېیمه ده یوسف علیه السلام ښه ځوانۍ کې دی، ځوان سړی دی. په دې ټیم کې الله د خپل ملګري څنګه ساتي؟ قال معاذ الله، وی هغه پناه غواړم په الله سره. الله دې نه کي وی، دا د زلیخې ته وی. دا ډېر ګران کار دی، داسې امتحان دی الله په چا نه راولي. او زه ما خو یو پیر درس کې ویلي مو که نه، ما یې ګینې موبایل کې ته فیسبوک یا بل څه ګورې او په هغې کې تصویر د جنۍ راکړې د دې اړول دي چې دا ګټ ایمان غواړي، دا چې ته نه ګورې دا ګټ ایمان غواړي. پاتې را چې داسې ماحول لکه دا چې کم جوړ شوی د یوسف علیه السلام ده، یا هغه کس هغه غار کې چې نښته و چې تره لور ته دعوت ورکړی و د زینا، او بیا هغه راضي شوه، مجبوره وه ده ته. نو چې کله زه د هغې د څلور اندامونو منځ کې کېناستم، وی هغې ما ته وایي چې ته د الله نه نه هېرېږي؟ وی زه راپاڅېدم، ستا د هېرې نه وی یا الله. نو دا ډېر ګران حالات دي. او ما خو راته ووایي که نه چې څه دا فیسبوک داسې برکول دا ګټ ایمان غواړي. پاتې له ده چې داسې حالات راشي. انه ربي احسن مثوای، یقینا هغه رب زما دی چې ښایسته کړی دی ځای د اوسېدو زما. بعض وایي چې دا ضمیر عزیز مصر ته راجع دی، رب مالک ته م وایي. وایي ګوره ته زما د هغه مالک ښځی چې هغه ما سره دومره ښه کړي دي، زه به د هغه د ښځې سره اوس زنا کوم؟ یا دا چې رب الله ته مراد دی، الله را سره دومره ښه وکړو، د کوی نه یې راوویستم، کم کم ځي ته یې راوستم، اوس به زه د هغه نافرماني کوم؟ انه لا يفلح الظالمون، یقینا نشي کامیابېدی ظالمان. ولقد همت به، او یقینا کلکه اراده کړې وه هغې د ده. وهم بها لولا ان رأى برهان ربي، او اراده به کړې وې ده د هغې که نه وی لیدلی د دلیل د رب خپل. هغې خو ښه پخه اراده کړې وه، خو اراده به یوسف علیه السلام هم کړې وې، که نښه یې نه وی لیدلی د الله. دي که الله ګوره دا خبره ښایي چې صحیح د انبیا د ګناهونو نه پاک دي، خو الله وایي ما ساتلي دي، ما انبیا هم الله رب العزت ساتلي دي. ښه دا څه نښه ده چې ده ولیده او د هغې د لاسه دی د ګناه نه بند شو. نو د خپل پلار تصویر یې ولیدو، پلار تصویر یې ذهن کې راغی او هغه په دې ګوته باندې د غاښونه رابند کړي دي، د هغه د غم هغه تصویر یې ولیدو. یا اشاره ورته دې پلار وکړه چې زویه دا ونه کړي. ګورې بعض مفسرین دا او دې کې ښکلې خبره دا ده، نښه
یا دلیل د رب خپل هغه دا دی چې دته هغه خبرې ذهن ته رالي د دین چې د هغې د لاسه انسان د ګناه نه بند شي او هغه الله رالیږلي دا خبرې كذلك دغه شان وساتو من لنصرف عنه السوء والفحشاء د دې دپاره چې واړو د ده نه بدي او بېحیایي الله وایي دا ما ساتلی انه من عبادنا المخلصین یقینا دې د هغه بندګانو زموږ نه و چې بچ ساتلی شوي دي څنګه بچ ساتلی شوي دي د ګناهونو نه یا چاڼ کړی شوي دي چاڼ کړی شوي دي د الله د بندګۍ دپاره واستبق الباب او دوانو منډه کړه دروازې ته ولې دروازې ته منډه کړه یوسف علیه السلام تښتېدو که نو دا پسې هم را منډه دلیل دی چې دا سخته مینه کې وه په ده باندې ډېره مینه وه وقدت قمیصه من دبر او سیرو کو دې قمیص د ده د شا د طرف نه راښکودو یې قمیص وشلېدو والفیا سیدها لدى الباب او امندو دوانو خاوند د ښځې د دروازې سره سید دا په مصر کې د پوخانه دا ټکه استعمالېږي اوس هم ګوره مصریان ډېر وایي خاوند ته هم سید وایي مشر مشر سید مطلب مشر نو دوانو امندو سید د ښځې د دروازې سره ښه نو داسې ولې نه وي چې سید د دوانو وجه دا ده چې یوسف علیه السلام په اصل کې غلام نه دی غلام ته جوړ کړی شوی دی نو دی د هغه سید نه دی الله اکبر یو خبره ته وکړمه خباست نه پټېږي وره که اوس راښکاره نه شي بیا به راښکاره شي هغه چې ګوري دروازې کې عزیز مصر ولاړ دی کوم ځای کې اوس دی راغی حالانکې دی خو دروازې بندي کړې ورسه چې څنګه یې ولیدو په شروع کړه دی زلیخې قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا وی دی څه د سزا د هغه چا چې اراده لري د ښځې ستا سره د بدکارۍ ته څه وی دې باره کې چې ستا د ښځې سره بدکاري کوي که نه دې سړي څه سزا ورکوي د اول نه چالاکي وکړه چې دا ګناه په ده ور واړوي نو ما یو خبره درته وکړمه ډېره اهمه او ډېره فایدهمنه دا عشقونه مشقونه نه دا چې د شریعت خلاف وي د هغې دا حالي د اوسه پورې به دا څومره مینه وه خو چې خاوند راغی هر شی پې ټکړو هغه محبت او هر څه لاړ ختم دا هغه عشقونه دي کله مونږ وایو دا عشق نشته بعض وایي دا تاسو لیدلي نه دي دا دی که نه دا نه دی عشق نه دی لکه نن سبا دا هلکان جنکۍ څه کوي نومونه ومونه لیکي د نومونو لیکلو عشق نه دلته عشق چې کوم چې لیک ګوتې پکې پرې شوي دي پوره دا فایده به تاسو نه اورېدلي که نه اورېدلي نه ما نو دا دلته اوس یاده کړئ دا عشقونه نه دي دا نیمګړي دي په دې چېرته دوکه نه شئ ښه الا ان یسجن مګر دا چې جیل ته واچولی شي او عذاب علیم یا عذاب درناک دی سزا یې ورته وښوه چې ستا د ښځې سره چې د بدکارۍ اراده نو دوو کې یوه ده یا خو جیل ته واچوه یا درناک عذاب قال یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي دی مطالبه کړې د ما نه په باره د نفس زما کې وشهد شاهد من اهلها او ګواهي وکړی او ګواهي ورکوونکي د کورنۍ د هغې نه د زلیخې خپلوانو کې یو کس ګواهي ورکړه او دا څوک دی نو مشهوره دا دی وایي دا یو ماشوم و چې ده خبرې کړې وي د مور په غېږ کې ویده وي دا حدیث کې دی خو مشکل دا دی چې هغه حدیث سند دومره زورور نه دی او لا چا دا ویلي دي وي بعض مفسرین وي دا نه انسانو نه حیوانو او سوي مخلوق راغی نو دلته خو الله وایي چې دا د هغې خپلوانو کې ښکلې خبره دی کې د مفسرین اقول وي دا یو دینداره سړی
ډېر تقوادار وي، غوټه ږیره وه، او دې به اکثر د دې عزیز مصر سره کېناستو، هغه به ترې مشورې اخیستې. د الله کار ته وګوره چې دی په دغه ځي را روان و او دی د دې زلیخې خپلون کېدو، د دوی دا جاښه روانه ده او هغه دینداره سړی راغی. زار شی دیندارو خلکو نه چې دوی راښکاره شي، سړي زړه مطمئن شي چې زه اوس به د خیر خبره وشي. بیا راغی څه چل، هغوی زه دله فیصله کوم که ان کان قمیصو قد من قبل، کئی کمیس د ده چې سیري شوی د مخې طرف نه، فصدقت نو ښځه رښتیا وایي، وهو من الکاذبین او سړی د دروغجنو نه دی. بیا خو دا حمله کوله. وان کان قمیصو قد من دبر، او کئی کمیس د ده چې شلیدلی د شاته طرف نه، فکذبت نو ښځه دروغ وایي، وهو من الصادقین او سړی د رښتینو نه دی. فلما رأى قمیصه قد من دبر، نو هر کله چې ولیدو هغه کمیس د ده چې سیري شوی د شاته طرف نه، ښکاره شوه خبره. قال وی انه من کیدکن، یقینا دا د مکر ستاسو نه دی. دا چا وی؟ عزیز مصر. ها دا خو ستاسو چل ویل دی، دروغ ښکاره شو. اخر څنګه یوسف علیه السلام تا نه مطالبه کوله به قول ستا او کمیس د هغه شلیدلی د شانه؟ بیا خو پکار چې کمیس د مخې نه شلیدلی. الله اکبر. ان کیدکن عظیم، یقینا چل ول ستاسو لوی دی. فایده یې ده کوي د ښځې چل هېڅ هم نه دی، هېڅ شی نه یې د ښځې چل ول. سړی به ماته وایي چې دا صبر خبره ته مخکې پوره کړم. د ښځې چل هېڅ هم نه دی سوای یا صرف د شهوت په باب کې د ښځې چل ول ډېر خطرناک دی. یعنی ښځه سړی دوکه کوي په څه کې؟ د شهوت په باب کې. نور د ښځې چل ول هېڅ هم نه دی. ګورې د ښځې مکر د شهوت په باب کې بعضو علماو دا وضاحت کړی، وایي د شهوت په باب کې زورور دی. لکه چې یو ښځه د خباثت اراده وکړي که نه، نو دا کورونه نه دا قومونه تباه کړي. یو ښځه چې د خباثت اراده وکړي نو چل ول د دوی بیا ډېر خطرناک دی. ښه یو سړی څه خبر دی چې زما دا ښځه ما سره څه دوکه کوي که کول غواړي؟ چې ډېر به مشکله به ترې خبر شي. که کول غواړي او لارې ورته کولی شي نو کولی شي. نو ځکه د ښځې چل چې دی څه دی؟ خطرناک دی. الله دې موږ ساتي. یوسف عارض عن هذا، ای یوسف مخ واړوه د دې خبرې نه. دا خبره مخ واړوه. دا خبره خو یا عزیز مصر وکړه او یا دغه دینداره سړي وکړه چې یوسف بس دی. دیندارو خلکو ته دې خیال دی؟ دینداره غواړي چې دا خبره پټه شي او چې څوک ونه شرمېږي. وی یوسفه ته د دې خبرې نور غلی شه، واستغفري لذنبک، او ته بخښنه غواړه د خپلې ګناه، انک کنت من الخاطئین، یقینا ته د خطاکارو نه. دی زلیخې ته او ته ګورې توبه وباسه، توبه کار دې غلط کړی دی. دا قول د دغه د عزیز مصر، اکثر علماء د عزیز مصر. دلته علما دا وایي چې دا دلالت کوي چې عزیز مصر بې غیرته و، غیرت پکې نه و، بې غیرته سړی وایي. په دې دلایل دي دلته قرآن باندې پوهېده ډېر خوند کوي او الله یې نصیب کوي هغه چاته چې یې خوښي، او قرآن باندې پوهېده ګپ نه دی. مونږ خو چې څوک د آخري لنډي صورتونه ووایي که نه، نو مونږ څه وایو؟ مولوي صاحب آخري لنډي صورتونه، او بیا که په لنډي صورتونو کې لږه قره ولګوله، اواز یې کته بر مونږ به، او بیا چې راته د یو صورت ترجمه پکې وکړه. ها نو خو موږ هم دقه وایو که نه، موږ سره معیار نشته که نه. او بله خلک وایي پړندو کې د یوې سترګې خاوند صحیح، نو خو دقه یې که نه، خو بیا هم د دې نورو نه ښه نه شو. لکه اوس ګوره
په عربو کې چې دې منبر ته رارسي که نه نو پوه شه چې دا ښه کمالي سړی دی دې چې هلته عربو کې اکثر چې دغسې دي پوهه دي نو په پوهه کې دا سړی دلته راورسېد منبر ته یا ګټ منصب ته په موږ کې دغه سړی چې مخکې شوی ده چې صورتونه ګډوډ وایي خو دی په موږ کې ښه دی که نه او چې کله دې د یو قوم ملا کمزوری ولیدو یا قاري یا عالم پوه شه چې دا قوم کمزوری دی که دا قوم کمزوری نه وی نو داسې عالم به مخکې شوی نه وي اما تاسو ته قصه کړې وه خبر رانه بیا اوږدي زموږ یو ملګری هغوی ما پسې یو ملګری ونښتو وی چې د یو اداره کې دی پاکستان کې چې ما له جومات کې خطبه وګوره نو یې ما ورته ویل چې لکه موږ سره ټول جوماتونه د اهل حدیثو دي سلفیانو او هغه اهل حدیث نه و خو دوا سلام مې ورسره و سبق یې یو ځای ویل ته هلته خطبه کولی شي وایي چې هلته هم کوم حالات مې خراب دي ډېره څه ترتیب جوړ وي ترتیب مې وله جوړ کړو سړی لا څه وخت بعد وي بیا تلهی و کمبل راغوستی دي بیا دفتر ته راغی ما چې ولې لکه وایي چې هغو تاسو هم په نیکونو پسې لېږلم هغوی ته به هره جمعه نه وي خطبه کې موږ ته خو دغه یو څو قیسې یادې دي ټول عمر هم پرې تېر کړو هغوی چې دی که یو راپاسي او که تا دا بیان کړی او بل راپاسي که تا نن دا وویلی بل راپاسي د مسلې ته قسم نیکونه دي بیا تلهی و کمبل بیا په دفتر کې راواچول نو ولې قوم بیدار شو کمزور مولا ونه چلید پوه شوی به خبره که نه خو چې کله من کمزوري شو نو بیا مولا کار څنګه زه خو کله ناکله ویم زه هم که دې پښتنو ته ورمخکې شو په خوږ اواز کې د عربۍ عامې خبرې وکړې که نه نو دوی به دلم صفت وکړي چې یاره منې به یې دومره غټ مولا راغلی او داسې خوږ اواز او هغه به د عربۍ خبرې کړي عامې الله دې موږ پوه کړي الله دې موږ په صحیح دین پوه کړي او دغه مولیانو ته علماو ته الله هدایت وکړي چې موږ ته نیغه لار نه ښیي ښه وی عزیز مصر څه و بې غیرته و دلیل څه دی واوره دلیل یو دا به تاسو اول پرې راوړئ دې آیت ته وګورئ دې اتیشتم آیت ته فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن سړی به چې دلته کوم ځای کې راغلی چې عزیز مصر بې غیرته دی نو صحیح شو نو هغو ته خبر وکړه که نه وي تاسو دا ستاسو چل دی بارک الله نه هغه وروسته د سزا دلته علما وی دې ورته لګیا دی په ضمیر د جمع کې وایي جي ستاسو چل ولو تاسو نو ستا چل ولو ضمیر د جمع دا خو د عزت دپاره وي لکه موږ مشر ته وایو عالم ته وایو پلار ته وایو استاذ ته وایو تاسو جي تاسو دې ښځې ته وایي تاسو هغې کارنامه ډېره ښه کړې ده چې دې ورته لا تاسو هم کوي صفا و ده ستا چل و ده نو د اول نه پته ولګېده چې دا سړی بې غیرته دی دویمه ده چې بیا یې هغې له څه سزا ورنه کړه په کار دا و چې سزا یې ورله ورکړې درېیمه او ښه په ارام یې ورته وي زه بخښنه غواړی د خپلې ګناه ته کار دې صحیح نه و دا ټولې خبرې دلالت کوي چې عزیز مصر غیرت پکې نه و د سړي کې دا غیرت چې دا مزه کوي خوند کوي انکی کنتی من الخاطئین یقینا ته یې د خطاکارونه دا خبر وچرېدو په ښار کې خبره خو پټه نه پاتې کېږي خبره کوم ځای کې پټه پاتې کېږي وقال نسوة في المدینه او اوی ښځو په ښار کې امرأة العزیز چې ښځه د عزیز مصر تراود فتاها عن نفسه مطالبه کوي د غلام خپل نه په باره د نفس د هغه کې الله اکبر په دې غلط کار سړی څنګه وشرمېږي څومره درنه ښځه وشرمېده دې ته پکې سوچ دي که نه ګناهونه ځان لرې ساتئ سړی پکې وشرمېږي او دا شرم خو لا دنیا دی د آخرت هغه به څنګه شرم د الله یې ته موږ وساتي قد شغفها حبا یقینا په پرده د زړه د هغې کې ننوتې د مینه د هغه
خیال دی ترجمې ته که نه قد شغفها شغف په پرده کې ننوتو ته وایي نو یقینا د زلیخې د زړه په پرده کې ننوتې د مینه د یوسف علیه السلام یو سړی به چې د دومره سخت تعبیر او جوور دي ته څه ضرورت و سرسري به ویلی چې مینه ورسره کوي بارک الله فیک نه دلیل دا دی چې دا مینه د زړه پردې ته ننوتې ده چې مطالبه معمولي ښځه نه کوي د عزیز مصر ښځه او کوي د غلام نه نو دلیل دی چې د محبت ډېر زیات دی چې د زړه پردې ته ننوتې دی سرسري نه دی خو بیا مغه عشق دی ګورئ تارونه منځ کې پرېښي وو کوم ځای کې نه نه کوم ځای کله چې هغه خاونې دروازې سره راغی انا لنراها فی ضلال مبین یقینا من اینو خامخا دا په ګمراهۍ ښکاره کې دلته د ګمراهۍ نه مراد هغه بېدیني نه ده چې دا یو بېدینه ده داسې دینداره او دا نورې زنانه نه لکه وایي دا څه په قمقلتوب کې پرته ده د دې سره خو دا کار مناسب نه دی چې دا کار کوي فلما سمعت بمکرهن نو هر کله چې واورېده دې طعن د هغوی یا خبرې د هغوی د ښځو دا خبرې دې ته راورسېدې ارسلت الیهن نو استازی ولېږو په هغوی پسې کسې پسې ولېږو چې دوی راوواړه واعتدت لهن متکعه او تیارې کو هغوی لره ځای د تکیاګانو متکع دا په عربي کې هغه ځای ته وایي چې ډېرې تکیاګانې پکې پرتې د مېلمنو بیټک مجلس وآتت كل واحدة منهن سکینا او ورکړه هر یوې ته د هغوی نه چاړه نو چاړه یې ولې ورکړه فروټ وغه بل څه شی چې د کټ کولو دی ورکړو ځکه چې معمولي چاکر خو نه دي راغلي که نه د عزیز مصر کور ته راغلي دي نو میلمستیا یې وله ښه درنه میلمستیا وکړه بعض ویلي چې دا چاړه یې وله د اول نه به دې ورکړي چې دوی له ګوتې پرې کړي خو دا دومره واضحه نه ښکاري دې ته یقیني څنګه پته دوی به ګوتې پرې کوي خو د چړې زمونږ هم رواج دی میلمه ته بعض شیزونه کېدو چې هغې کې چاړه استعمالېږي نو چړې ورسره کېدو نو دوی یو هرې زنانه ته جدا جدا خوراک کېښودو هغې ته یې چاړه کېدو وقالت اخرج علیهن او ویوي یوسف ته راوځه دوی ته نه خو اگر که اصل کې غلام نه دی خو پاتې کېږي په حیثیت د څه د غلام نو چې څه ورته ویه به مني ورته ویې راوځه په دې ښځو داسې تېر شه فلما رأینه نو هر کله چې دوی ولیدو هغه اکبرنه لوی وګڼو هغه لوی وګڼو په ښایست کې دا څه ښایست دی وقطعنا ایدیهن او پرې کړل لاسونه خپل اصل کې دوی کته لګیا وو خو چې د یوسف علیه السلام تېرېده یو به خپلې ګوتې پکې ووایي خبر شوي نه دي وقلنا حاش لله ویوي پاکي د الله لره ما هذا بشرا نه دی دا انسان ان هذا الا ملک کریم نه دی دا مګر ملایک عزتمند دی لیکن نورم تفسیرونه یې خو واضح هم دقه دی کومه ترجمه چې وشو وی هغوی چې دا ګوتې پرې کړې که نه وایي چې نه 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 دا انسان نه دی دا په ملایکو کې د انسانانو کې دومره ښایسته دا به نه نو هغې ورته بیا دقه ټیم کې ووي قالت ویوي فذلکن الذي لمتنني فيه نو دا هغه کس دی چې تاسو ملامته کولم زه فيه په باره د ده کې اوس هم ولیده که نه نو هغوی ورته هم ووایي چې تا ته بیا ګناه نه وه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم او یقینا مطالبه کړې وه ما د ده نه په باره د نفس د ده کې نو د ځان ساتلی دی حق یې ووایي ګورئ و یو خبره ته وکړمه وی ما چې د ده نه مطالبه کړې وه د ګورئ نه ده منلې چې پاک وي که نه نو پاک به یې عرضي کې ولئن لم يفعل ما آمر او کونه کې دی هغه کار چې حکم ورکوم زه د تا هغې لیسجنن خامخا جیل ته به واچولی شي ولیکونا من الصاغرین او خامخا شي به د ذلیلانو نه بیا پکې مستي راله نو دې پرې لږ دا مستي ولې راله
نه 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 مستي به کې دې په دې رالي چې دا زنانې ولیدي نو اوس به دا زنانه وایي چې دا څنګه د عزیز مصر ښځه ده او دغه یو غلام د دې خبره نه مني نو دا خبره د هغوی سره کوله او منځ کې ووي او وایي زه چې څه وایم هغه به کوي هغه کوي بله لار ورسره نشته که نه یا به کوي که ویې نه کو په جیل کې دي پروت او به به هلته ذلیلوي یوسف علیه السلام الله ته وایي چې الله زما جیل خوښ دی نو سبا به انشاءالله بیا د 33 آیت نه شروع کوو الله رب العزت موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد